تازه ایران سره خبره بیا خرابه شوه. د طالبانو کاروان د ایران پر لور حرکت وکړ. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. بلوم بمبرک طالبانو ایران سره جګړې ته سلګونه پوځي ګاډۍ او ځوانمرګي چمتو کړي. د طالبانو یو شمېر ځواکونه له ایران سره پر ګډه پوله ولاړ دي. د جوریست په نوم آنلاین خپرونې په بریتانیا کې د هغه افغانانو د بې کوره کېدو ستونزې ته کتنه کړې چې بریتانیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه تخلیه کړي دي. مقاله لیکونکي نه دي ویلي چې څه شمېر افغانان بریتانیا کې د بې کوره کېدو له ستونزو سره مخامخ دي، خو د یوې حکومتي ارزونې له مخې یې لیکلي په هرو 5 افغانانو کې چې په هوټلو کې اوسېږي یو هغه یې د هستوګنې لپاره ځای نه لري. په لیکنه کې راغلي د بریتانیا حکومت له هوټلونو د دغه افغانانو ایستل پیل کړي او دې کار پر هغوی محلي شوراګانو فشار زیات کړی چې کډوالو ته د کورونو د پیدا کولو چارې مخته بیایي. په تیره مې میاشت کې بریتانیایي چارواکو ویلي چې شاوخوا 8,000 افغانان په هوټلو کې اوسېږي او هغه مهال یې د اګست میاشت تر وروستیو دغو کسانو ته مهلت ورکړی چې ځان ته کورونه پیدا کړي. بریتانیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 40,600 افغانان هغه هیواد ته انتقال کړي دي. په دوی کې د بریتانیایي ځواکونو پخواني افغان کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. له امریکا آنلاین خپرونې بیا د افغانستان او ایران د اوبو لانجې ته کتنه کړې ده. مقاله کې راغلي د تیرې میاشت په نیمایي کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي د طالبانو چارواکو ته ګواښ وکړ چې د هلمند د اوبو موافقه عملي کړي، کنه دا کار به ناوړه عواقب ولري. مقاله کې لولو د رئیس تر دې خبرداري یوه اونۍ وروسته د ایران او افغانستان په پوله کې جګړه وشوه چې 2 ایرانی پوله ساتي او د طالبانو پر غړي یو غړی پکې ووژل شو. مقاله کې راغلي د ایران او طالبانو استازو د هلمند د موافقې پر سر د ډیپلوماټیکو هڅو د دوام او ځینو پرمختګونو خبره کړې، خو لیکوال د طالبانو د یو چارواکي په حواله ویلي چې طالبانو له ایران سره جګړې ته هم چمتووالی نیسي. دغه طالب چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط بلومبرګ ته ویلي طالبانو له ایران سره احتمالي شخړې ته سلګونه پوځي ګاډۍ او دغه راز خپل ځانمرګي بریدونه چمتو کړي دي، خو پخوا تر دې دوی ویلي له ایران سره د اوبو لانجې د خبرو له لارې هوارېدلی شي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ټولو ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ تر بیا ښې چارې.